ترافیک پولیسو ته نوي موټرونه ورکړل شوه. د طالبانو کورنیو چارو وزارت د ترافیکي نظم د لا پیاوړتیا په ښارونو او لویو لارو کې د خدمتونو د ښه والي په موخه د ترافیکو پولیسو لوی ریاست ته یو شمېر نوي او عصري موټرونه وسپارل. د افغانستان ترافیکو عمومي ریاست په یو خپاره کړي بیان کې ویلي دا موټرونه د ترافیکو پولیسو په ځانګړي رنګ او نښان سمبال دي او د ترافیکي چارو د سمبالښت لپاره عصري تجهیزات لري. دوی وایي د دغو وسایطو اصلي دنده به د لویو لارو پر سر د ترافیکي نظم ټینګښت او د احتمالي ترافیکي پیښو مخنیوی وي. د ترافیکو پولیسو مسؤلین زیاتوي د دغو موټرونو په مرسته به پولیس وکولای شي د پیښو ځای ته په چټکۍ ځان ورسوي او خلکو ته په وخت خدمتونه وړاندې کړي. د دوی په وینا د دغو نویو وسایطو په زیاتېدو سره به د ترافیکي قوانینو د تطبیق کچه لوړه شي او په ښارونو کې به د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کنټرول کې د پام وړ ښه والی راسي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو په راتګ سره دوی په هیواد کې د ټکسي موټرو رنګ هم له پخواني رنګ څخه واړوي تر څو د ښار په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي.